د چین صدر په خصوصي بلنه وزیر اعظم شهباز شریف په 2 ورځنۍ دوره چین ته تللی. د وزیر اعظم جوړېدو نه پس دا د شهباز شریف د چین لومړۍ دوره ده. سرچینې وایي چې وزیر اعظم به د پاکستاني طلبا تعداد کې اضافي باندې خبره کوي. چین سره به اقوام متحده سکیورټي کونسل په اصلاحاتو هم تبادله خیال کیږي. په دې موقع به وزیر اعظم سره وزیر خارجه بلاول بټو او نور وزیران هم موجود وي. د تحریک انصاف لانګ مارچ نوی شیډول جاری. لانګ مارچ به اتوار پر ورځ جهلم ته رارسي. بلخوا ګوجرانواله کې لانګ مارچ ته خطاب دوران عمران خان نواز شریف ته ملک ته واپس راتلو الیکشن کې مقابلې کولو چیلنج ورکړی. ویلي دي چې زه نواز شریف نه یم چې پاکستان نه وتښتم. هغه انتظار کوي چې طاقتور خلکو نه به ورته انارو میلو شي او بیا به واپس راځي. موږ به ټول د نواز شریف استقبال کوو او ایرپورټ نه به یې اډیاله جیل ته بوځو. عمران خان په آصف زرداري باندې هم ټکونه کړي. ویلي دي چې لانګ مارچ نه پس به د سیند مخه کوم. د سیند خلکو ته د ټولو نه زیات د ازادۍ ضرورت دی. وزیر داخله رانا ثناء الله ویلي دي چې عمران خان یو طرف ته دمکیانې ورکوي او بل طرف ته په خپو پرېوځي. عمران خان دې بدې ردې ویل پرېږدي او جمهوري طریقه باندې دې حکومت سره کینی. رانا ثناء الله مطابق لانګ مارچ نه دم وتلی 8,000 کسانو سره لانګ مارچ شروع کړی کوم چې اوس نور هم کم شوي. که عمران خان خوني مارچ کول غواړي نو حکومت ورته هم ټولې تیاریانې کړي دي. وفاقي وزیر اطلاعات مریم اورنګزیب په عمران خان تنقید کړی. ویلي دي چې عمران خان مقصد الیکشن نه بلکې خون خرابه او مارشله لګول دي. عمران خان په ملک کې ایمرجنسي غواړي او د مارشله حوالې سره یې پخپله هم اعتراف کړی. د آرمي چیف په مدت ملازمت کې د تحیات توسیع پیشکش عین د خپلو لاندې کول دي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي دي چې په 4 نومبر به امن مارچ دپاره ټول پښتانه ثوابي انټرچینج ته راجمع کیږي. امن مارچ متعلق خبرې غونډې ته وینا په وخت ایمل ولی خان ویل چې د پی ټی ای لانګ مارچ اصل مقصد د کورسۍ لالچ دی. که چېرته لانګ مارچ په خوني مارچ کې بدل شو نو پښتانه به پرخه کولی شي. امریکایي یو وارې بیا د حکومت ماتولو د عمران خان دعوه رد کړې. محکمه خارجه ترجمان نیټ پرایس وایي چې موږ د وړاندې نه ویلي دي چې د عمران خان په الزاماتو کې هیڅ قسمه صداقت نشته. پاکستان کې د انتخابات دپاره هیڅ تاریخ اعلان نه دی ورکړی شوی. نیټ پرایس مطابق پاکستان کې د جمهوري اقدار برقرار ساتلو حمایت کوو. خوشحال پاکستان د امریکې په مفاد کې دی. آیل اینډ ګیس ریګولیټري اتارټي د ایل پی جي نرخ کې اضافي منظوري ورکړې. اوګرا لخوا جاري شوي نوټیفیکیشن مطابق د ایل پی جي ګیس قیمت کې 2 روپۍ 95 پیسې فی کیلو اضافه شوې. نوټیفیکیشن تر مخه د کورني سلنډر قیمت کې 140 روپۍ 90 پیسې او کمرشل سلنډر قیمت کې 140 روپۍ اضافه ریکارډ شوې. ثوابي چوټه لاهور کې نامعلومه تنانو ډزې کړي چې پکې 2 تنان په حق رسېدلې. بل خوا تېره ورځ د واده په یو تقریب کې د هوایي ډزو دوران مرګ ژوبله هم مخې ته راغلې وه. هوایي فایرنګ کې د ثوابي اسماعیلیه کلي سره تعلق لرونکي د کبډي نامتو لوبغاړی عمر خان سخت ژوبل کېدو وروسته هسپتال کې ساه ورکړې. د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو پر ضد د تحقیقات شروع کولو فیصله کړې ده. امریکایي صدر جو بایدن مخالفت او د دې ادارې په مشرانو سفري بندیزونو له وجې تیر 2 کالو راهیسې افغان جنګ کې د جنگي جرمونو تحقیقات ځنډېدلي وو. د پاکستان او پښتنو دپاره یو بل اعزاز. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې زرڅانګې یو بل ایوارډ ګټلی. زرڅانګې ته آغا خان میوزیک ایوارډ ورکړی شوی. ایوارډ تقریب عمان کې شوی. پنجابي سندرغاړې سعید ظهور ته صوفي ګایګي باندې هم ایوارډ ورکړی شوی دی. د چینی صدر په خصوصي دعوت باندې وزیر اعظم شهباز شریف
په 2 ورځنۍ دوره باندې چین ته رسېدلی دی. د وزیراعظم جوړېدو نه پس دا د شهباز شریف د چین لومړۍ دوره ده. وزیراعظم شهباز شریف وایي چې زه په دې فخر کوم چې چین کې CPC کانګرس نه پس راغوښتونکي ځینې مشرانو کې شامل یم. خپل دورې پر موقع باندې چینی قیادت سره به مختلف معاملاتو په شمول CPEC باندې خبرې کیږي. وزیراعظم شهباز شریف د چین صدر په خصوصي بلنه چین ته رسېدلی دی. اعلی سطحي وفد هم د وزیراعظم سره چین ته تللی. د وزیراعظم جوړېدو نه پس د شهباز شریف چین لومړۍ دوره ده. وزیراعظم شهباز شریف د چینی وزیراعظم لی چیانګ په بلنه باندې دغه دوره کوي. وزیراعظم به چینی صدر سرمایه‌کارانو سره هم ملاقاتونه کوي. د چین وزیراعظم سره به وفود په کچ باندې هم ملاقات کیږي. ملاقات کې به د CPEC منصوبې باندې تر دې دمه د پرمختګ جاج اخیستلی شي. وزیراعظم شهباز شریف په ټویټر بیان کې لیکلی دی چې زه نن بیجینګ ته روانېږم. چین کې CPC کانګرس نه وروستو هغه مشرانو کې شامل یم چې د وړاندې ورته بلنه ورکړې شوې ده. چینی قیادت سره به مختلف معاملاتو په شمول CPEC باندې خبرې کیږي. د چین معاشي حکمت عملۍ نه ډېر څه زده کولی شو. CPEC منصوبې سره به زموږ د خلکو ژوند معیار اوچت شي. د تحریک انصاف لانګ مارچ 5مه ورځ کې داخل شوی دی. مارچ به نن کل ګګل کې شپه تېروي، سبا به ګجرات ته رسي. فواد چودري وایي چې لانګ مارچ به په 10 یا 11 نومبر اسلام آباد ته داخلیږي. د عمران خان په مشرۍ کې د PTI لانګ مارچ شپه به په ګجراواله کې وي او اوس به قافله د وزیر آباد سفر شروع کوي. سبا به مارچ په ګجرات کې داخلیږي. جمعې له به لالا موسی ته رسي. خیالي ورځ باندې به کاریان کې تېروي او اتوار له به جهلم ته رارسیږي. د PTI رهنما فواد چودري وایي چې په ظاهره خو داسې نه ښکاري چې مارچ جمعې پر ورځ اسلام آباد ته ورسي، بلکې داسې لګي چې موږ له راتلونکي جمعرات یا جمعې یعنې 10 یا 11 نومبر اسلام آباد ته به ورسیږو. PTI چیرمن عمران خان پخوانی وزیراعظم نواز شریف ته چیلنج ورکړی دی چې واپس دی پاکستان ته راشي او الیکشن کې دی برخه واخلي. په خپل حلقه کې به ورته شکست ورکوم. عمران خان دا هم ویلي دي چې نواز شریف خو میډیکل ریپورټ کې هم دانلي کړې ده. نواز شریف او زرداری په شریکه باندې سازشونه کوي. ګجراواله کې د PTI لانګ مارچ ګډونوالو ته عمران خان خطاب کړی. ویلي دي چې زه نواز شریف نه یم چې پاکستان نه به وتښتم. زما ژوند او مرګ هم په دې ملک دی. عمران خان ویل چې نواز شریف انتظار کوي چې د طاقتور خلکو نه ورته انارو میلو شي او د هغې وروسته به ملک ته واپس راشي. موږ ټول به د نواز شریف انتظار کوو او هغه به د ایرپورټ نه سیده اډیاله جیل ته بوزو. PTI چیرمن عمران خان ویل چې دوی ته بهر ملک نه تیار سکرپټ میلاویږي چې روس نه به ارزان تیل نه اخلی. امریکې نه NOC اخیستی کیږي چې روس نه ارزان تیل واخلو او که نه.